طالبانو په سپین بولدک کې په چور باندې لاس پورې کړی دی. د سپین بولدک ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبانو په دغه سیمه کې د خلکو مالونه چور او د حکومتي چارواکو کورونه یې په نښه کړي دي. د کورونې چارو وزارت بیا ویلي دي چې افغان ځواکونو سپین بولدک ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو له پاکستان سره نږدې دغې سیمې تر نیولو وروسته کورونه چور کړي او د هغو حکومتي چارواکو چې خپله تښتېدلي موټرونه یې له ځان سره وړي دي. د سپین بولدک اوسیدونکي ثناءالله د پنجشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د فرانسې خبري اژانس ته وویل طالبان له موټرسایکلونو او موټرو سره په ښار راغلل. هغه ویلي دي چې د حکومتي چارواکو کورونه لوټ شوي دي. داسې خلک لکه چې هغوی 2 لسیزې غچ ته په انتظار ول. د طالبانو ویاند ویلي چې دغه ادعاوې ناسمې دي. طالبانو د دغه ښارګوټي چې د پاکستان بلوچستان ایالت ته مستقیمه لار لري د چهارشنبې په ورځ ونیو، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. د طالبانو پلویانو داسې انځورونه خپاره کړي دي چې ویل کېږي د افغانستان سرحدي سیمو اړوند دي. دغه انځورونه ښیي چې وسلوال طالبان پر ساختمانونو باندې خپل بیرغونه لګوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کندهار والي روح الله خانزاده وویلې چې کندهار سیاسي سقوط کړی دی نه نظامي. هغه ویل چې کندهار کې ځینو کړیو داسې کړي دي چې پوستې په لوی لاس طالبانو ته په خپل سر پریښي دي او 50% معامله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې 2 ورځې وړاندې هوایي بریدونه هم وکړل چې د پاکستان له توند غبرګون سره مخ شول. پاکستان ویلې چې په سپین بولدک کې دي د طالبانو بریدونه نه کوي چې دې ته امرالله صالح ډېر سخت غوسه شو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.